السلام علیکم ورحمت الله. الحمدلله نن لغمان ته راغلی یم. فضل د خدای دی چې دا څو ورځې سر په سر باران دی. د ټولو نه موږ زیات باران ته خوشحالېږو ځکه چې د 800 جریبه ځمکه چې تاسو وینئ دې خوا تاو کړه. د دې د اوبه کول دا ډېره سخت دی، خو الحمدلله د الله تعالی چې کوم رحمت وي هغه بیا زموږ د وسایلو ته ضرورت نه لري. دغه کنده چې تاسو وینئ دا مو هم جوړه کړې، دې خوا ته دا د پایپونو سیستم ورته جوړ شوی دی. دا به له خیره هغه د لاندې اوبه ډنډېږي هغه به دلته راوړو، دا به ډکېږي، بیا به دې ځای نه انشاءالله ځمکې ته هم خوشې کړو. دغه زموږ د کاریګرو د اوسېدو ځای دی، سفر او دې خوا ته هم ورته هم بوټي کېنولي، هلته چمن کېنول شوی، دا به هم له خیره شین شي. اخوا ځمکې خو قدرتي شنې شوي، تاسو ته ښه ښکاري. سږ وطن انشاءالله آباد دی که نه. اگر څنګه وی سالی که نیکوس از بهارش پیدا میشه و که بهارش معلوم میشه، هماغه شی دی. راځئ نن درته د ځمکې ځینې نور ځایونه درو راشه. نو دا خو ګلاب دی، دا خو د ځایونو د ښکلا لپاره ګلاب خپله کېنولي دي، دا مو خیر رسېدلي دي. دې خوا ته چې دی دا تخمه دی هغه ده د نارنجانو دی، نارنجانو ده نږدې شه. دا بیا له خیره پسته قلمي کېږي، دا هم کېنولي، دا هم راوځي. راوتلي دي هغه د ښکاري او نه دا راوتي له خیره. دا به هم تجربه کوو. دې خوا راشم، دا خو درته معلوم دي چې دا نارنجان دي که نه، هغه دي او یو خبره دا ده چې دې خوا نه راشه الیاسه دلته ودرېږه. دغه چې دا دې ځای نه وینې که نه، تر هغه ځای پورې تر هغه اخره سره پورې دا څه شی دی لوبیا ده. دا به م انشاءالله کم تر کمه دغو نه حاصل کوي، تر څو پورې دغه داخلي مصارف د ځمکې انشاءالله دا به دا پوره کوي. دا خو یو طرف ته دی او دا به ټیسټینګ مرحله ده. دا به انشاءالله نور هم اضافه کېږي ځکه ځمکه ماشاءالله ښه زیاته ده. دا هم لوبیا ده، تاسو ته ښکاري. هغه څه شی دی؟ نخود دی. کوم نخود دی؟ هغه د هغه نخود ده، د خام نخود چې وایي که نه، دغه ویالو کې هم دي، خدام نخود دی. دا مې په اول ځل ولیدلی، دا عجیبه بوټی دی. دغه هغه چولې چې ورته وایي که نه، ماشاءالله دې رانږدې کړه. دا دلته ښایسته کېږي. ښه نو دا داسې یو امتحان لپاره موږ د ویالو کې د جنتي خاوره ده، که درته وایم هر شی چې پکې وکرې که نه، هغه کې اوس دا خام نخود وګوره، ما په اول ځل دی چې د بوټی وینم. او خام نخود هم د نورو هېواد د ایران نه او د پاکستان نه، د ازبکستان نه، تاجکستان نه هغه نه راځي. دلته اول ځل دی چې زه وینم. که چېرته دا نتیجه ورکړه بیا به نورو هېوادونو ته انشاءالله کافي اندازه نه کړو، یو کم اندازه خو به انشاءالله موږ تولید کړو که نه. ځکه دا ځمکه چې تاسو وینئ د خدای بله ځمکه ده که نه، دا ټول انشاءالله دا حاصل کېږي. ښه دا ویالو کې ټولو کې خام نخود دي. ښه دغه که چېرې حاصل خو د هغه لوبیاو څنګه دی؟ ښه دی انشاءالله هغې خو ښه ښکاري، ښه ښایسته دي که نه. اوس یې ګلونه هم کړي. نو انشاءالله دا به هغه کوو، دا خبره به سره غټو، صحیح ده باذن الله. او هغلته خو مې درته بادرنګ ښودلي وو، تاسو ته ښکاري. دې لږ را زوم کړه ورته. دا تختې چې سولر تختې دی د نه اخوا ته هغه بادرنګ و، هغه دي ګلخانې دي. نو هغه طرف ته چې هغه هم دي، دا څه ورته وایي انار به هم نږدې ځای نه ګورو. داسې ماشاءالله په خیره کې دي. هغې خو حاصل مې تاسو ته ښودلی و، حاصل یې خو په روز کال یې کړی و. نو ورځو هغه ته اوبه ګورو چې څومره ډنډې شوي دي، هغه به وګورو. انار به مو ګورو. دې خوا ته چې کومې مالټې دي، ورسره لیموان دي، ورسره دغه دي، د نور بوټي هم چې کېنولي دي د امتحان لپاره، هغه ټول درته ښوي. راشه پیاز هم در وښیم، راځه ونه غورځېږه هلکه الیاس. دا دي دا دې خوا ماشاءالله. ځینې دوستانو ویلي وو چې تاسو دغه وکړئ، دا د قطرې هغه نه سیستم دا خو شوی دی له خیره. پایپونه غټ پایپونه شوي دي، واړه پایپونه. قطرو سیستم به هم کوو چې اوبه کمې مصرف شي او انشاءالله هغه نتیجه یې ښه وي. عصمت خان ته راځه ما سره. دغه ماشیني چې وینې دا به خپله اخېستې ده. دا ماشیني خپله زموږ ده. دا به فلټر دې تېر دی. زموږ انجینر صاحب چې دی مریض دی. تاسو ټول دوستانو ته وایم چې دعا ورته وکړئ تر څو پورې الله تعالی روغ صحت ورکړي ورته او الله تعالی خاص رحم پرې وکړي، ځکه هغه یو ګل انسان دی. زموږ تقریبا د 100 نه زیات جوماتونه د همده په لاس باندې موږ جوړ کړي. دلته دا باغ دی، نورې پروژیکټ دي، دا زموږ د انجینر صاحب لاس دي. نو تاسو خاص دعا ورته وکړئ چې الله تعالی روغ کړي. دغه هغه دي، دا رومیان دي؟ نه دا کچالو دي. دا کچالو دي. ورسره خوا کې
دا څه شی دی؟ دا هم کچالو دی؟ دا پټې کچالو ده. خطره هغه ځای پورې کچالو دی خو راوړه. دا کچالو دی، صحیح ده. دا ترکاري ده ښه ماشاءالله. کچالو هم بهترینه کړي دي. هغه طرف څه دی؟ دغه رومیان هم एकदम تازه ایښي دي. ښه دا هم اوس کړي. دا رومیان دي. دا رومیان دي تر هغه طرف ته هغه ځای پورې دي یا خپلېړو ښه فوکس پرې کوه چې صحیح ښکاره شي. دا څه دی دې کنده چې دا هم کچالو دي؟ دا د ویالو کې خو لوبیا ده. ښه لوبیا ده او دا پیاز دي. ښه دې خوا ته پیاز دي. ښه دا هوږه ده. هوږه دې څنګه زیړه شوې ده؟ دا هوږه لږ زره نه پوهېږم چې پارو زیات شوی ده. نه خو احتیاط ګزاره کوئ که نه لږ زره کوشش کوئ ورته. هغه څه دي؟ هغه هم لوبیا ده او دا هم پیاز دي که نه؟ دا پیاز دي او هغه هم پیاز دي. دغه چې تاسو وینئ دا مخامخ دا زموږ هغه سیار دی. دا مې انجینر صاحب جوړ کړی دی. هغه په مزدوره جوړ کړی. راځئ هغه زموږ یو ساده ښه یو کوي د هغې نه اوبه راوځي بیا نو پایپو څخه راغچېږي. او دا چې تاسو وینئ دا موږ سیار سولر سیستم جوړ کړی دی چې کله دا بیا ټیکټر پورې تړو ښه راکاږو. ښه دا اوس هم روانېږي که زه لږ زور ورکړم روانېږي که نه. دا هغه حوضونه تړي. ښه مثال په یو حوض کې اوبه جمع شوي دي صحیح ده. کته مو حوضونه جوړ کړي. په یو حوض کې اوبه جمع وي نو هغې ځای نه څنګه راوباسو؟ بس دا تیار وړو سیستم ورته برابر کړي. هلته هغه واټر پمپ یا بازک چې ورته موږ په عامه اصطلاح وایي هغه هلته واچوي. هغه نه پایپ کې ورکړو بس هغې کندې نه اوبه راوباسو. دا هغه کندې مو جوړې کړي چې باران اوبه پکې جمع کېږي. جمع شوي اوبه اوس به ورشو وبه یې ګورو. نو هغه هم ځو. دې خوا مو سولر شیشې دي. دا د دې ساه لپاره دي. دې ساه نه اوبه راجېږئ. د دغه تقریبا دا څو دا دواړه پټۍ به 50 جریبه 50 جریبه دا دې ځمکې لپاره ده. نو اخوا ته بله ده هغه څه هم ده. هغه هغه شیشې تاسو ته ښکاري. موږ کوشش دا و چې دغه د ځمکې چې کومې اوبه دي پوهېږو چې دا آینده کې ځمکې اوبه چې دي هغه سطحې ښکته ځي. خو اوس فی الحال لپاره ضرورت و د هغې په اساس باندې موساګانې باسري. دلته یو غر دی تقریبا 1 کیلومتره لرې شاید وي. آینده کې انشاءالله کوشش دی چې د هغه ځای نه اوبه هلته ډېر ښایسته صفا اوبه دي. که هغه اوبه موږ سره همکاري چا وکړه هغه اوبه مو راته وکړي دغه ټوله دښته پرې خړوبېدی شي. نو دلته په زرهاو جریبه بلکې په زرهاو هکتاره ځمکه ده. نو هغه اوبه باندې انشاءالله خړوبېږي. نو اوس لپاره فی الحال موقت ډول لپاره دغه د څاګانو دا د باران اوبه دې نه به استفاده کړو تر څو پورې وتوانېږو هغه اوبه راواړو. انشاءالله ډېر غټ کار کېږي. ځو هلته د باران اوبه ګورو بیا ورځو تاسو ته په دې لاره کې دا هم درښیم. څه شی دی انار هم درښیم چې ماشاءالله څومره په ټیټه اندازه باندې دي. دې خوا دا مو ټانکر دی. دا مو د اوبو ټانکر دی. دا مو د اوبو ټانکر او هغه مو ټیکټر دی او دا چې دا ټرالۍ ده. نو دا زموږ د دې ځمکې لپاره وسایل دي چې کله د اوبو اول وخت کمبود بیا په دې ټانکر کې ورته راچلول. نو اوس لله الحمد څه ناڅه ګزاره شوې ده. ما چې درته وویل چې د باران اوبه جمع کېږي بیا دې ځای نه هلته انتقالوو. ښه دغه د باران اوبه دي. دا تقریبا ډېر ژور دی تاسو ته ښکاري. او یو مهمه خبر پکې دا ده چې دکې تیار هغه حیواني سره شته که نه ځکه هلته چې عملونه څري د هغې هغه پچې یا نور شیان دا ګوره تاسو ته ښکاري. دا تیاره دي اوبو کې مکس او دا بیا وړو انتقال هغه هلته پیپونه تاسو ته ښکاري. هغه همغه چې کوم سولر مې درته وښود هغه راوړو دلته بیا په دې پیپو باندې انتقالېږي اوبه هلته. دلته هم جمع کېږي. هغه طرف ته هغه ځای کې هم اوبه شته دي. هغه ګورئ هغه هلته هم جمع کېږي. نو دا ټولې هغه اوبه دي چې موږ سره انشاءالله دلته ډېر کومک کوي. نو مخکې مې درته وویلې چې باران ته تر ټولو موږ زیات خوشحالېږو. او هغه تاسو وینئ داسې ښکاري الیاسه لږ زوم که دغه دا ټول انار دي. ښه هغه ځای نه تر هغه ځای پورې دا ټول انار دي. انار ماشاءالله دا ځل سږ کال ښه رسېدلي دي او ګلان یې هم کړي. نږدې به هم ورشو او هغه ځای درته هم ښیمه. راځئ چې ځو هلته ځو. زراعت انجینرانو په هغه باندې خو موږ نه پوهېږو. دغه هلته چې تاسو وینئ دا هم حیواني سره ده. ښه دا مو دلته جمع کړې پوره دا کوټه ډکه ده جوړه کوټه ده دا ډکه ده. بیا داسې چل کوي چې کله دا کوټ شي که نه د پاسه بیا سپینه پارو کیمیاوي پارو چې د سره چې ده که نه هغه وراچو بیا پرې ښه وراچو بیا بندو بیا کار لپاره. دا نو بیا دومره قوي کېږي چې هر بوټي بیخته واچوي بوټی فکر وکړه چې خیز وهي که نه سمته. نو دا سره ده څونه م اخیستې ده
تقریبا سوونه بوجې سره څه ډکه ده نو زو دا مو کتله زو هغلته انارو باغ ته ښه نیسي انار ماشاءالله ډېر ښه ښکاري نږدې ځای ما چېرته ویلې انار دي که نه انار لله الحمد دغه دی ښه ماشاءالله یو قد اندام پورې رسېدلی دی ګلې برکت دې وي دی ګلې دا څه کال مو کېنولي که پروس کال مو کېنولي یو کال کې ماشاءالله ګلونه کړي دي تاسو وینئ انار تر ټولو بهترینه دلته شوي دي او که چېرته دا له خیره ورسېدل بس ټول لازم ترې خورئ او شکوئ او ترې خورئ ښه او منیات به هم نه وي راشي اول وختو کې خو د فصلو میوه هغه وي که نه څه ورته وي دا باغ دې رسېدلی د باغ هغه شیریني ورته وي څه ورته وي که نه نو راځئ اول وختو کې بیا له خیره راشي دا ګورئ دا د انار دي نیولي دا یو بوټي ماشاءالله څومره نیولي دي بیخي تاسو ته ښکاري یو د حساب نه به زیات دي نو الله دې وکړي چې په خیر سره ورسېږي نو همدغه حاصل بس دی چې موږ ټول کار له خیره وکړو د افغانستان په هر ولایت کې د همدغه حاصلات به انشاءالله بس کېږي دا څو جریبه کې انار دي تقریبا 15 جریبه کې یوازې انار دي ګوره دې ځای نه تر هغه بوټی چې ښکاري هغه نه ما خواته دی ښه داسې دا یو طرف ته دی ښکاري ده او دې خواته د دغه ځای نه نیولی دغه ځای نه دا ځای نه نیولی انار بوټي ماشاءالله ډېر ښه رسېدلي او ټول په یو اندازه دي که نه تر هغه ګلخانو پورې د بادرنګو هغه پورې دا انار دي نو سږ کال به انشاءالله دغه د هغه یې کړي نښې راوړي دي سږ کال به ته هم یو څه ناڅه هغه کوو له خیره پورته کوو به نو کوشش به کوو چې اساسي کارونو باندې زیات تاکید وکړو فوکس پرې وکړو انشاءالله آینده کې او دا چیریټي یا دا بنسټ دې حد ته ورسېږي چې نور آینده کې ورونو ته ونه وي چې راځئ تاسو افغانستان ته یو څه راولېږئ تر څو پورې موږ څه وکړو انشاءالله دا به خپل په پښو درېږي همدغه به راخلو د هېواد په مختلفو ځایو کې همدغه به راخلو په یتیمخانه کې همدغه به راخلو د آبادۍ په ځایو کې همدغه حاصل به انشاءالله لګو باذن الله نه تنها دلته یوازې دا لغمان ولایت دی ښه نه تنها لغمان ولایت کې د هېواد په نورو دشتو کې به انشاءالله سرمایه ګزاري کړو تر څو پورې دې وطن ته دې هېواد ته یو څه وکړو ځکه دا موږ او تاسو حق لري که زموږ دا ټیم دومره څه کوی شي تاسو یې هم کوی شي بسم الله کې راشي د نورو هېوادونو نه خپلې سرمایې راواخلي هلته یې وکړئ خو راشي دلته دې وطن کې داسې ښایسته آب و هوا دومره ښایسته اوبه دومره ښایسته هوا چې هغه نورو ځایو کې تاسو به ځینې اکثره میوې لیدلي شته دي میوې د نه ښایسته دي که نه دانې هم غټي خو خوند پکې داسې نه لکه د په هغه دومره غوټه یا دونه انار کې کوم څومره خوند یا تاسو ته معلوم دی نو هغه وجه دا ده عمده وجه دا ده چې دا خوږه خاوره ده عمده وجه دا ده چې خوږه هوا یې ده نو راسئ دې هېواد کې سرمایه ګزاري وکړئ دشتې لرو ځمکې لرو دولت نه په اجاره واخلئ دولت سره کښېنئ خبرې ورسره وکړئ چې څنګه مو رضا کړه ترې وایخلئ او زیاتې بسم الله کړئ تاسو د کراچۍ طرف ته ځئ یا د نورو سند طرف ته ځئ خلک راته کیسې کیسې هغه طرف نه یم تللی وایي چې څومره ځي دا د امونو باغونه پکې دي که نه دلته چې کوم ام کېږي دلته چې کوم امرود کېږي دلته چې کوم هغه سره ملوک کېږي که نه په خدای که په هغې کې دومره خوند دي راځئ د هېواد لپاره کار وکړو انشاءالله په هره برخه کې د چا وس کېږي اوس موږ انجینران الحمدلله د زراعت انجینران د خدای بلا لرو الله دې دوی ته همت ورکړي چې نور هم مخته ولاړ شي نو فکر کوم په هر کور کې که نه یو 3-4 کور کې یو زراعت انجینر لرو اوزګار ګرځي نو همدغه د موږ سره الحمدلله دلته انجینر صاحبان شته دي دلته موږ ګمارلي دي په دې برخه کې کار کوي هغه د کافي تجربه لري هغه ماشاءالله نتیجه هم تاسو وینئ نو فراه ولایت بهترینه دشت موږ لرو په جلال آباد کې الحمد خلکو شروع کړې ده همدارنګه دې خوا شمال طرف ته مزار دی مثال قندوز دی بغلان دی هغه طرف ته قندهار په دې زابلو دې خوا غزني طرف ته څومره د خدای بلا دشتې دي هغه موسم مطابق راشي پکې سرمایه ګزاري وکړي و دا ټوپ دښته چې موږ ورته وایو که نه د میدان شار نه چې ځي هغه طرف ته نو هغه څنګه سپېره دښته اوس پکې خلکو کار کړی دی د هغې ځای سره رومیان یا بانجان رومي چې ورته وي که نه هغه یې په خدای د کابل بس کېږي دومره زیات اندازه کېږي د رومیانو وخت کې چې لاړ ټوله دښته سره وي نو هغلته کار وشو خدمت ورته وشو هغه سپېره دښته ماشاءالله نن سبا وګورې تکه شنه ښکاري نو کوشش به کوو له خیر د هېواد ته یو څه وکړو دا دښته سپېره دښته و دلته چې د ورځې به تېرېدلې که نه وېرېدلې پکې اوس الحمدلله هلته خل راځي چکر لپاره راځي زما دا سویمه ویډیو د راځم تره مې نه کېږي وایم چې دا ریپورټ خلکو سره شریک کړم نو کو به له خیره دې وطن ته به یو څه کو تر څو پورې موږ کې ساه وي انرژي وي وس او توان راکړي انشاءالله دې هېواد ته به یو څه کو صحیح ده نو ځو د بادرنګو ګلخانونو به مې یو نظر واخلو د هغه نه البته د انجینرانو نه هغه به مو ګورو او بیا به نور سره خدای پاماني کوو
الله مو خوشحال لره جنتیان شي او د یو سوکاله ښایسته ودان افغانستان په هیله. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي، خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشرې آداب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه، انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ